درنو محترمو مسافرینو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ښه راغلاست. ساعت 6:20 د مهال په وخت او د هوا د ډول سطح مثبت 3 درجې سانتي ګراد څخه اټکل شوې ده. وطن یوازې خاوره نه ده. نږدې 12 کاله کېږي چې زه د خپل وطن او خپلو خلکو څخه لرې د مهاجرت ژوند کوم. په دې کلونو کې مې ډېر څه ولیدل، ډېر څه مې زده کړل او د ژوند ډېرې نوې لارې مې وپېژندلې. خو کله ناکله د انسان زړه د پرمختګ، مصروفیت او د ورځني ژوند له شور څخه ځان خلاص کړي او بیرته هغه ځایونو ته ولاړ شي چیرته چې د هغه د ژوند کیسه پیل شوې وي. زه د خپلې مور غږ یادوم، د خپلو وروڼو او خویندو خبرې، د ماشومتوب ملګري، د کور ډوډۍ، د کلیو او کوڅو بوی، د خلکو مهرباني او هغه ساده ژوند را یادېږي چې شاید په هغه وخت کې مو ارزښت نه پېژنده. افغانستان ته زما په وروستي سفر کې یو ورځ مو پرېکړه وکړه چې سنجیتي ته ولاړ شو. بیاوان ته ځو، د قومانو دیدان ته ځو، هغسې ځو خپل هدیرې ته هم ځو، هغسې ځو سنجیتي ته په هغره کې د خپل کلمه ځای ته ځو، یو یادوري کوو، د کلمه یاد پر تازه کوو. نو موږ یو څو کاله په هغره سنجیتي د غرونو په منځ کې هغه ځای دی چې زه پکې زیږېدلی یم. زما کورنۍ د شوروي د یرغل پر مهال د شا له جګړو، بمبارونو او بې رحمانه وژنو څخه دغه غرونو ته پناه وړې وه. په هماغو سختو ورځو کې د جګړې او ویرې په منځ کې زما د ژوند کیسه پیل شوه. دا ځل سنجیتي ته موږ سفر د تېښتې سفر نه و، دا د یادونو، کورنۍ او د خپل تېر ژوند د بیرته ستنېدو سفر و. موږ شاوخوا 50 کسان وو. زما پلار، وروڼه، ترونه، د ترونو زامن، د کورنۍ نور غړي او ملګري ټول راسره وه. راورسېد استاده دی په خیر. اوس نو موږ تیز د زیارجه را تېر سو. اوس نو په مخ کې مو بیا پاره ده، د پاره چې تېر سو بیا تنګال دی. څلور مسیره نور موږ په مخ کې کله د جاشم کله چې لاړ بیا چاخري ده، چاخري د تېر دی بیا تنګال هاي سي مې د کلاوي ډېرې دي. دوریان کله تېر دی د شهدا وګرځېدل، د شهدا ګرځېدل تېر د سراک تېر دی سنجیتي ته نو چا پلتیاک خوشحاله مینه خوشحاله دی. اوس دا خوشحاله مې دا غره چې دا کې دا میوالان ګرځي فامیل یو ځای سي سره دا د خوشحالي دی. له ښار تر وتلو وروسته موږ نږدې 2 ساعته په موټر کې سفر وکړ. لاره اسانه نه وه، روښانه سړک نه و او ځینې ځایونه دومره سخت وو چې موټرونه په مو ډېر احتیاط تېرول. خو د کال وخت ډېر ښکلی و. میدانونه شنه وه، غرونو لمنې په تازه وښو پوښل شوې وې، د پسونو او نورو څارویو رمې مو لیدلې او د هرې خواته داسې طبیعي ښکلا وه چې انسان یې څو شېبې د ژوند له ټولو اندېښنو بې خبره کوه. کله چې موټرونه نور مخکې نشه تللی، موږ باید پاتې لارې په پښو وهلې وای. فلان زه نو سراک ته هلته اوبه دي، ګرده شی دی، کسه اوبه مو اخیستې یو څوک وشي عادت و ونو دلته کام چیز جوړ کام حالت و اوبه پر سر ونو دلته خو نه څنګه لاره ده. سنجیتي ته د رسېدو لپاره موږ نږدې 40 دقیقې د غرونو، ډبرو لارو په منځ کې مزل وکړ. زما پلار هم راسره و. هغه د شوروي د یرغل پر مهال ټپي شوی و او له هماغه وخت راهیسې معلول دی. هغه باید په ویلچیر کې دغه سخته لاره وهلې وای.
مونږ ټول په نوبت د هغه ویلچر پورته کاوه. کله به یو کس له یوې خوا نیولی و، کله به بل کس له بلې خوا. ځینو به د ویلچر مخ پورته کوه او ځینو به د شا نیولی و. لاره سخته وه خو هیچ چا شکایت نه کوه. د پلار ویلچر وزن یوازې د اوسپنې او لرګیو وزن نه و. له هغه سره زموږ د کورنۍ تاریخ، د جګړې ټپونه، د پلار قرباني او د یو نسل خاطرې هم پورته کېدې. خو کله چې ډېر لاسونه سره یو ځای شي، دروند بار هم سپک شي. هماغه شېبې زما پلار د دې سفر تر ټولو ښکلې شېبې وې. ما احساس کړل چې د خپلو خلکو په منځ کې انسان هېڅکله یوازې نه وي. کله چې یو کس ستړی شو، بل کس یې ځای ونیو. کله چې لاره سخته شوه، ټولو یو بل ته لاس ورکړ. هر چا وغوښتل چې پلار مې په امن او عزت هغه ځای ته ورسېږي چې کلونه وړاندې یې زموږ کورنۍ ته پناه ورکړې وه. څنګه ده؟ ورسېد د خیر. دا سنجتي دی. دا سنجتي دی. او دا سنجتي دی. هغه سنجتي دی. او دره هلته سنجتي درختې دي. په دې ځای ډېر نه معلومېږي. او هغه سنګات د داشکې دی، لږ معلومېږي. هغه سنګات د داشکې دی. دا خو مو دا مو چشمه ده. دا مو چشمه ده. او هغه تپه ولاړې چې هغه د اسانو میدان دی چې اسمان ته ځغلوله. بره مساج راغی. نو د ته وایم هغه مو مسجد و. مسجد دا اتاق دغه مسجد هغه لاګه دی وتاق. دا اتاق جوړ دی اوس دا اوس جوړ دی. و نو هغه منطقه مو وتاقونه دي. و هغه دا شکل ډېر ښایسته ځای دی. ډېر ښایسته ځای دی. د افغانستان طبیعت دی. دلته دا ډبرې د څه دي؟ دا ډبرې زیارتونه دي. لکه دې هم دې موزم لاندې کړي دانه. موزم یو دانه شهید مو دلته لاندې کړی. ما خپل زوی لاندې کړی دلته. شهزاد کرا پرې په ځان کرا وغځه. دی چې اوارتار دی. هغه چمان داوا دی. دا په کوم اتاق کې پیدا ولا هغه خونې ښه دا خونې دا خرابېدلې دي. خوشحاله شوې دا دې بیا ولیدل؟ ډېر خوشحاله شوم. دا وینې؟ دا خونه دا د دوی کور و. دا زموږ خونه ده. دا اتاق و. دا یا اتاق نه، دا زموږ خونه ښه. دې دوه ځایه درلوده. وپوهېدې هلته بله خونه وپوهېدې دا دوربینونه. ښه ته په ډبر راکته پرده ځای پیدا شوه. بالاخره سنجتي ته ورسېدو. د غرونو په منځ کې مو خیمې ودرولې. خبرې مو وکړې، وخندلو. د پخوانیو ورځو کیسې مو تازه کړې. شپه مو د خپلو خلکو په منځ کې تېره کړه. د شپې چوپتیا ځانګړې وه. د ښار شور نه و، د موټرانو غږ نه و، او د ورځني ژوند مصروفیتونه نه وه. یوازې غرونه وو، اسمان و، ستوري وو، او هغه خلک وو چې زما د ژوند او هویت یو مهمه برخه جوړوي.
چې بيدسو پیاده وخت ته د موټر دغه یا خو پیاده وای چې ور موبایل کوي زوړ نه زه شم څنګه راغلی چې مردار کې دغه د غوندال د پاره څو د نږدې شهر وړاندې اغوستل وایم څو جوفت جرابي یو اچول وکړي کاری امر درا یا نو دغه سی به سنا ورته پریز بیا چې نه شو هم پر چې کینې وکړي چې بيدسو د مارانو چورچورو سهار مو په غرونو کې چای جوړ کړ. هغه ساده چای په هغه یخه او پاک هوا کې تر هر قیمتي څښاک خوندور و. شاید چې د چای خوند یوازې په اوبو او پاڼو کې نه و، د کورنۍ په شتون، د غرونو په سکون او د خپل وطن په احساس کې و. بله ورځ مو خپل شیان راټول کړل او بیرته مو د موټرانو پر ور مزل پیل کړ. خو زه پوهېدم چې له سنجیتي څخه یوازې بیرته ښار ته نه روانېږم. ما له ځان سره یو احساس راوړ، دا احساس چې امنیت تل په لوړو دیوالونو، تړلو دروازو او قوي ودانیو کې نه وي. کله ناکله امنیت د هغو خلکو په منځ کې وي چې ستا د پلار د ویلچیر په پورته کولو لپاره خپل لاسونه اوږدوي. امنیت د مور په غېږ کې وي، د وروڼو په وږو کې وي، او د خور په دعای کې وي، او د خپلو خلکو په حضور کې وي. مهاجرت انسان ته ډېر څه ورکوي، خو له انسان څخه ډېر څه هم لرې کوي. کله چې له خپل وطنه لرې او اوسېږې، ته یوازې یو ځای نه یادوې، ته خپل خلک، خپل ماشومتوب، خپلې خاطرې، خپل خواړه او د خپل کور ساده مهرباني یادوې. سنجیتي ته هغه سفر ماته یو ځل بیا راوښودله چې زه هر څومره لرې ولاړ شم، زما د ژوند یو برخه به تل له همدغو غرونو، همدغو خلکو، همدغه خاطرو په منځ کې پاتې وي. ځکه د خپلو خلکو په منځ کې اوسېدل یوازې د یو ځای لیدل نه دي، دا د کور بیرته ستنېدل دي. ته